رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا دعا متعلق میں خبر شروع کری وا غالباً دا 13 جمعے میں پاغی مختلف دا دعا آداب وغیرہ میں ذکر کری. نندتا یو دا دعا دا قبل دو یو بل دا سے لفظ خیم چے انسان اوئی نو اللہ پہ خوشحال شے و دعا قبلے او دا الفاظ طول پیغمبرانو استعمال کری. اغا لفظ سدے دا اللہ خودیر نمون دی للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها دا اللہ خشتا نمون دی خکولی نمون دی. نو کتاسو دا اللہ نا سوال کوئے دا اللہ دی نم باندے سوالو کے خکولی نم دا اللہ خشتا نم. یو سڑی چی یو بادشاہ للرشی او دا غا بادشاہ نسا مطالبہ کئی یا خط و تلکینو دا وطنوی چی نومی صرف والی پلان کے اغل لقب ورکی اغتوی صدر پاکستان یا اغتوی امیر المومنین دا مسلمانانو بادشاہ عزت معاب اپی خوشحالش او چی ختم چاہتا لکینو پا اغا خط کے کوتوی کے پلان کیا نا پی خپشی او چی غیر سر القابو لکے عزت معاب قبلہ فلان خدمت جناب نو اغا پی خوشحالش چی دا ما خوی صفتون اکلل. نو سنگ چی من پخپلو صفتون خوشحالیگو اللہ پخپلو صفتون خوشحالیگی بلکہ اللہ قرآن کے منتوی چی دا ما خکولی نم والے نمانا سوالو کے خشتنو. نو دا اللہ خو خشت صفتون دی خکولی نمون دی خو چی تقریباً طولو پیغمبرانو دا اللہ کم صفت ذکر کردے دے اغا لفظ دا رب دے رب رب ستا وئی پدی دان پوئی کہ من طول خلق وایو رب. رب مانا من کو پروردگار پالون کے دے مانا دا غلطا ندا خدا وڑا مانا دا. رب اصل کے ستا وئی زمون طالبان وی وی پا مانا دا مربی دے او دا رب پا مانا دا مربی تربیت ستا وی دی وی تبلیغ الشے ایصال الشے الى کمالی شیئن فشیئن. زب پی تاسو پوئی کم دا بیزاوینا میں خبر اوکلا نورم علماء لکلی دی خو مطلب یو دے چی یو شیط پا قلار قلار داغی خدمت کے داغی پالنہ کے داغی سوکے کے او غی مقام تورسیگی دی سڑی تا رب وی او دا دے کارتا تربیت وی. لکہ زمیدار دے اگا جوارو کرل اگا جوار تا کل خورا چای کل دارو چای کل دا غینا گوٹ کئی دا سخابوٹی تی اوباسی او کل وطا دا غالی رو چتی تاسو کل بعد پسل تا تلے چوے او بیا پی کل چلویشی نو دا غینا بعد پسل نخلق شاختراشیم کئی او کمال تورسی وگی ورکی یا یو بوٹی میواو کی تا دا غبوٹی کرلے دے مثلا دا خرمانے او شاختراشی تے کے دارو چے لاندے وطاغا بعض خلق دا چونے دا غم چے چے وینا بینا نکئی دارون پی چے او کمال تورسی گی دا زمیدار مجازی رب دے مربی او دا دا کارتا تربیت وی دقرنگے اللہ تمون رب وایو رب سمانا رب العالمین اوہو دا اللہ نما سوا چے سمرا مخلوقات تی دا طول رو رو پا قلار قلار کمال تا اللہ رسول دے. بعضی سیس پا یو ٹکے کمال تا رسول دے او بعضی رو رو پا قلار قلار اللہ ویزو چے ارادو کم ان یقول لہو کن فیکون او صرف اللہ دو چے کن نو کی گی دا اللہ کار دا مون پشان ندے خو اللہ چے سمر کارو نکی رو رو تدریجن کئی مخلوق تخی چے گورزم یو کار پا قلار قلار کم جذبات بنکے کتم یو کار کے پا قلار قلار کوا مور پا گیڑا کے نطفہ وا دا دے نطفے نخو پا یو پینزر ودے کے معشوم اللہ جوڑو لیشو
الله دا طاقت ته اغه نطفه سلويخ ورځ الله ساتله بیا ته د وینې یو لوتله جوړه شو علقه سلويخ ورځ الله ساتله دا غینه د غوښې یو ټوکړه جوړه شو مزغه وته وي سلويخ ورځ الله بیا وپالله په مور په ګېډه کې نو خشتا انسان ته جوړ شو د مور په ګېډه کې ښکلې نو 9 میاشتې چې پوره شوې کم او بیش نو په یو طریقه الله د مور د ګېډې نه بار راویسته نو بیا رو الله ولا هوا ورکړه اوبې ورکړه مور یې ولا ورکړه د مور تربیت یې ولا ورکړه د مور په سینه کې پی ورته الله پیدا کړل چې دا ماشوم نو پیدا نو پی نو چې کله ماشوم پیدا شو د مور په سینه کې پی رالل هغه پی اوس کل په خپو کې د ګرځېدو طاقت ورته پیدا کړه په سترګو کې د لیدو طاقت الله پیدا کړه په غوږ کې د اورېدو طاقت پیدا کړه په ژبه کې د ژړا طاقت ماشوم چې نه جاړي دا بیمار دی دی به مور ته الپسه وي دی خو خبرې نشي کولی دی وجاړي نو مور به پیښي چې یا وږی دی یا تږی دی یا دته تکلیف دی که ده نه جړل دی به مړو مور به ورته اړونیږدې هم نه ورتله څه پته به لګېده دا ذات چې دا د مور ګېډه کې د دې نطفې نه دا ماشوم یو کمال ته ورسو رو زلمې بیا واده او بیا بوډا دې ذات ته رب وایي د دریابونو نه هواګانې اوچتې کړې بخارات هغې نه وریځ جوړه کړه دا وریځ اوبه دي اوبه دا مکمل اوبه دي بخارات دي نری نری قطرې دي د اوبو هغه بخارات یې رو را په مخه کړله په مخه کړل هوا ورپسې کړه او چې کوم دی د باران ضرورت یې نو هلته الله باران راووری دې ذات ته رب وایي دا رب دی رب اوبې روانې کړي دي دا رب دی اسمان یې جوړ کړی دی دې ته رب وایي اونو لا طاقتونه ورکوي دې ته رب وایي الله دا څومره ښکلې صفت دی یو ځای دوه بوټي پیدا دي یو ځای دوه بوټي زرغون دي یو اوبه دي یو هوا ده یو ځمکه ده یو خوره ده د یو میوه یو شانتې ده د بل شان دا میوه چې کوم ذات پیدا کوي دې ذات ته څه وایي رب ورته او بعضې داسې وي لمارونو چې د یو تیغې نه دوه بوټې راوتي تیغه یو ده او دوه بوټې ترې راوتي دي د یو میوه یو شانتې ده د بل میوه بل شانتې ده یو څانګه کې میوه یو شانتې ده بلکې بل شانت کې ده او بیا وګوره ورته مالټې ته ځکه نه کیمیکلو جوس به جوړ کې خو چې په مالټه کې الله خپل کم جوس تیار کړي دي د چا پلار مغز یې نه جوړولی خلق وی لکه دا مکو دا کیمیکل دی پړه تیاره راولي دا نقصان ورکوي لیکن وی اوریجنل خورا ډاکټر وی کیمیکل والا مخوره کم خوره اوریجنل دا اوریجنل چې چا جوړ کو د مالټې په پوستکي کې او د کینو په پوستکي کې کم جوس دی او د ګني په پوستکي کې په بن کې چې دا نه اوریجنل کم جوس دی دا چې چا جوړ کړی دی هغه ته څه وایي رب الکه دا الوا ده او مړه دا ټول پکې کیمیکل دی دا مخوره آها مخوره څه وخورمه بس مخوره الوا کیمیکل دی الله د کیلې په پوستکي کې دله خشته الوا جوړه کړې کیله الوا ده خوره بېغمه خوره اوریجنل شی دی نقصان هم دله نه درکوي د ام په پوستکي کې درته الله پاک کم خوند پیدا کړی دی دا د ام په دې دننه پوستکي کې چې دا کم مټاس او خوږوالی دی دا مو ګوره د کیلې خوږوالی مو ګوره د کینو خوږوالی مو ګوره د ګني خوږوالی مو ګوره هر یو د بل نه جدا دی او د دنیا چینی چې واچې که پیو کې اچې او که په اوبو کې اچې یو خوند به د چینو هلته د یو میوې یو شان خوند د بل شان خوند د بل شان خوند انسانه بیا هم ته نه ګورې خدای نه منې انسانه د دې تریخ ام د ام پاڼه وګوره ترخه ده د ام پوستکي باندې چک ولګوه تریخ دی په دې تریخ ام کې الله پاک دله کمه میوه جوړه کړې ده ماشاءالله څومره ښکلې اعلی ام دی څومره ښکلې میوه ده پکې دننه د مالټې پاڼه وشو که خوړی یې نشي ترخه ده
څانګه باندې چک ولګوه ترخه ده او مالټه پکې څومره ښایسته او دا رنګ وله چا ورکړه د یو میوې یو شان رنګ د بل شان رنګ او بیا راشه دغه جوس دی چې دا کم په مالټه کې دي پنور ولاړه ده دا ګنې پنور ولاړ دی لاندې ورته ډیران پروت دی څښا کېږي نه او چې د هغه پوستکي نه د ګني پوستکي دا ګنې هر بند ځان له یو ګیلاس دی او د هغې نه د هغه جوس وویستل نو ورته یې کېده لږ ساعت پس څښه شي چې د الله په ګیلاس کې ونه څښا کېدل مالټه چې په هغه پوستکي کې وه چې الله والا کومه بنده پیاله جوړه کړې ده نورم پې لګي ماشین پې کښېني مچانم پې کښېني ډیران د پاسه ولاړه ده او دوړې پې الوځي نه څښا کېږي خو چې د هغې ګیلاس نه د مالټې جوس وویستل لږ یې د فرج نه بار کېده چې څښا کېږي که نه څښا کېږي د حفاظت چې څوک کوي هغه ته څه ویلی کېږي رب ځکه خو چې پیغمبر سوال کوي آدم علیه السلام دنیا ته راکوشو نو څه وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربا په ځان مو زیاتې کړی تا وی موږ اونې له ګوتې موړه بس وشو دا کار اگر چې قرآن کې الله فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما شیطان داسې قسمونه ورته خوړلي چې د آدم علیه السلام نه د خدای حکم هېر شوی بیا هم الله ته زاري کوي خدای ته مو ونه بخې نو کار خراب دی نو آدم علیه السلام دلته څه وایي الهنا نه وایي چې یا الله بلکې څه لفظ وایي ربنا ای زمونږ ربه حضرت نوح علیہ السلام چې کله قوم نه تنگ شو په تکلیف شو 9.5 کاله قوم ته دعوت ورکو چې قوم نه تنگ شو ډېر تکلیفونه رسول نو څه لفظ استعمالی الله ته سوال اوچت کړ ربي ای زما ربه هاي څونه ښکلی لفظ لا تذر على الارض من الكافرين دیارا بس خدای دا کافران تباہ کړ او حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله بچی رکوټې ماشوم او ښځه بیبي د بیت الله خوا کې اس دق دق بیابانو ما درته قصه کړې پرېښودل او ځان له شو خدای ته ډېر وجړل نو الله ته څه وایي رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع پروردگار خپل بال بچ په یو وادي کې په یو خوړ کې چې اس فصل پکې نشته پرېښودل پروردگار ته مال شبس رب لفظ خو زه درته نن د موسی علیه السلام چې کوم د رب لفظ سره کوم سوال کړی او الله غله کوم کمالات ورکړي نن د تا ذکر کوم حضرت موسی علیه السلام خو فرعون سره اوسېده واقع مې مخکې ذکر کړی دی فرعون سره اوسېده د فرعون په محل کې اوسېده فرعون په خپل زویوالی نیولی و د بني اسرائیلو د قوم نه غټ دغه دوه قومونه په مصر کې هغه وخت کې یو د فرعون قوم او یو د موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام راوته دی بار چکر لګي ګرځي دوه کسان په جګړه دي یو د فرعون قوم والا او یو د موسی علیه السلام قوم والا هغه د فرعون قومي چې دی هغه د موسی علیه السلام په دې قومي ظلم کاو نو قوم باندې بنده خفه کېږي هغه موسی علیه السلام ته آواز وکړه هغه ته خو پته وه چې دا زمونږ د قوم الک دی او موسی علیه السلام کره فرعون کره لوی شوی دی آواز یې ورکړه موسی علیه السلام راغی څه چل دی وی دی په ما ظلم کوي هغه ته وی ظلم ولې کوې دی الک سره لکه د فرعون قومي ته وی ظلم ولې کوې هغه خو د فرعون دغه نوکر و هغه د سره ګرم شو ستا پکې څه دي چې ګرم شو قرآن شریف کې الله فرمایي فوکزه موسی علیه السلام یو سوک ولا ورکړه چې سوک یې ورکړه سړی پرېوت د هغه یو سوک نه مړ شو یو الله ته پته وه یو هغه هلک ته پته وه او چې چا موسی علیه السلام ته آواز وکړه د موسی علیه السلام قومي او یو موسی علیه السلام ته بل خو مړ شو څوک نو موسی علیه السلام هم پریشانه دی خو غږ نه کوي هلته خلکو وی سړی چا وجلی چا وجلی دی به چا غږ نه کو او چې د چا په سر کې لال هغه خو الویلی نشي کوی خو هغه ته هم پانسي میلاویږي بل ورځ چې ګوري هغه هلک بل چا سره نښتی دی
او موسی علیہ السلام په بیا راغی او आवाज یې ورکړ راشه وی دا سړی را سره جنگ کوي دنه خو مې خلاص کا موسی علیہ السلام وی تا خدای غرق کړه دا خو نقصان ټول ستا دی ما خو پوه شو چې پرون د بل سره جګړه کوله ادې را باندې په سوکو او ځای ته را باندې ورسو او نن بل سره دې جګړه شروع کړې ده چې راغی نو د خپل قومي ته ادب خو ورګه تا ته چل خیمه بس پوه شو چې د سړي سوک خو پښتانه ویل کوي د بشیر جان سوک خو د موسی علیہ السلام سوک دی مضبوط دی پوه شو چې پرون خو یو په سوک والے دی او ځای ته رسولې دی او کنه نه مال سوک راکه خو نن ما باجه کوي نو هغه ورته وایي ای موسی دا ته څه کوې او یې په ما غزار کوي دا ته څه کوې پرون د یو ملک او نن ما وجنې ځان نه په ځمکه کې یو لوی جبار او یو زورور او بدماش جوړول غواړي بس موسی علیہ السلام ورته وام دی نه خو پرون یو سره جګړه نن بل سره خو دا خبرې هغې لږ واورېدې چې پرون د یو وجلی بس هغه لاړ او د فرعون دربار کې درخواست ورکړه چې هغه پرونی سړی خو هغه موسی وجلی دی او زم ته نن خدای بچ کړم د فرعون پړه کې مخکې شکونه و چې ممکن د دا الک هغه الکي چې زمان بادشاهي والي او ما برباد کړي دې سره شکونه نورم زیات شو او موسی علیہ السلام ته پته ولګېدله چې د فرعون دربار ته خو نشم تی که لاړم ګرفتارۍ مې فوراً فرعون میټینګ راوغوښت هلکه دغه موسی چې ما کوم لوی که ماشوم مې لوی که او په زویوالی مې نیولی دی هغه خو دا چل وکړو بس هغې فیصله وکړه وی دا نیسو ګرفتارو دله سزا ورکو یو ښه سړی و په هغه مجلس کې موسی علیہ السلام سره یې مینه وه راغی موسی علیہ السلام ته وی ګورې دلې ستا متعلق فیصله وکړه نیسې دی پرېږدي دی نه او بیا دې وجنې خپې وباسه موسی علیہ السلام د مصر نه پیاده روان شو مدین ته لاړ مدین ډېر کافي مزل دی د مصر په ډېر لوی تکلیف باندې لاړ ډېر لوی تکلیف باندې نه ورسره پیسې شته نه بل څه شته نه بل څه شته لازمه خبره د کتابونو کې خو نشته خو چې د قافله مافلې سره به خامخا ملګري شوي ځکه بغیر د قافلې نه څوک دی نشي څه منځ به یې مزل کړي مدین ته ورسېد مدین ته چې ورسېد دا د مصر نه د فرعون د علاقې نه ډېره زیاته لرې ده او ډېره بار ده نو هلته کې یو اونه وه د هغه اونې لاندې د څملاست ستړی و سوری دی او د هغې په غاړه باندې یو کوي و هغه کوي نه به خلکو څاروي سیرابول او اوبه به یې ترې وړې اوس هم په ډېرو علاقو کې داسې اوبه کمې نو یو غټ کوي وي د هغې نه خلک راوړي او په هغه کوي یو غټه بورقه وه چې هغه یو کس به ګرګړۍ نه شو تاولی ګڼو کسانو به ګرګړۍ تاوه اوبه به یې رستې شپونکیانو هغې ګډې چیلې سیرابولې هغې به ګرګړۍ رسته اوبه به یې خپلو ګډو چیلو ته اچولې د کوي په غاړه چې کوم حوض هغې به څکلې بیا نور یو دوه جینکې وې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومن دونهم امرأتان تذودان دو جینکې وې هغې سره ګډې چیلې وې هغه جینکې حیانا کې وې خپلې جیلې ګډې چیلې اخوا منې کولې چې دې سړو له رانشي خو دا سړي ظالمانو دوی چې کله هغه خپلې ګډې چیلې سیراب کړې او خپل مشکونه برابر ډک کړل نو د کوي په سر باندې یو غټه تیږه وه هغه کېښوده چې دا اوبه څوک استعمال نه کړي دا زمونږ په کارېږي یا څوک پکې ونه غورځېږي یا څوک یې راته ګنده نه کړي غټه تیږه یې پې د پاسه کېښوده او په هغه حوض کې څه معمولي ویښ کې اوبه موبه پاتې وې دغه جینکو ته یې هغه اوبه پرېښوده او دوی لاړل موسی علیہ السلام هغه جینکو ته وی دا څه کوئ تاسو دا ګډې چیلې نو به کوئ وی نه تر څو چې دا خلک نیتلې مونږ نه ورځو حیانا کې د سړو سره مونږ یو ځای خپلې ګډې چیلې نو به کوو چې دی لاړ شي اوبه کوو به چې څنګه هغې لاړل خو لږې غوندې اوبه پاتې وې د موسی علیہ السلام رحم راغی په هغه جینۍ باندې او راغې هغه تیږه چې لسو دولسو کسانو به اوچتوله هغې په یو لاس اوچته کړه وخت به یې کېښوده پیغمبري طاقت دی پکې
هغه بورقه چې لسو پنځه لسو کسو به په شریکه ګرګړې تاوه هغه په خپله تو کړه ورو ویستله او هغه جینکو ته حوض ډک کړ وی شابه خویندو دا څاروي سیراب کې اوبه کې جینکو ګډې چیلې څاروي سیراب کړل وی لیدل چې دا لږ خو څوک مسافر دی د دې علاقې نه دی د بار نه سړی چې راشي خلک یې پیژني او د سفر آثار هم دي پې او جامې هم داسې د سفر دي او ستړي ستومان هم معلومیږي او طاقتمن هم ښه مضبوط دی جنکۍ لاړې دغه تیږه واپس په کوي کېښوده او لاړ په خاورو د پاسه موسی علیه السلام سملاسته او الله ته سوال کوي او دقه زما غرض دی زمارونو الله ته څه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا الله اے زما ربا ګور دلته کې څه وایي رب لفظ اے پروردگار اے هغې ذاته چې دا ټول مخلوق دې پیدا کړی دی رب دا معنا اے هغې ذاته چې دا ټول مخلوق دی د نیست نه هسته په قلار قلار رسولی دی اے هغه ربه چې دې ټول مخلوق کې دی بیا بعضو خلکو له په قلار قلار رب دغې ته وایي خشته خشته شکلونه ورکړي انی لما انزلت الی من خیر خدای چې ته کوم خیر ماله راکې زه ورته محتاج یم خدایه خیر دنه غواړم الله تا نه خیر غواړم ستا خیر ته محتاج یم خیر نازلونکې ته چې کوم خیر او بهتري راکې ماله خو الله محتاج یم سملاس بس الله دعا قبوله کړي په ټک قبوله شي جنکۍ لاړې او پلار ته یې ویل دا جنکۍ څوک وی دا د شعیب علیه السلام لوڼه یو پیغمبر لونه دی دغه دوه لونه دي نورې څوک نشته وی بابا یو هلک راغلی دی مونږ ته باندې دغه ټولې قصې ورته وکړلې ګډې چیلې سیراب کړې او بابا داسې معلومیږي لکه چې څوک مسافر دی څوک یې نشته بې کسه بې څوکه معلومیږي پلار ورته یې ورشې بچی راولې یوې ورپسې ولېږله راله ورته وی راځه ان ابي یدعوکه زما بابا دې غواړي تا مونږ له ګډه چیلې سیراب کړې د هغې اجرت دیاړي مزدوري درکوي موسی علیه السلام خو وایي چې اوس څه میلو شي خوراک په خوړل غواړي څه دلته به زه څه کومه رشته دار نشته کور نشته قومي نشته خپل نشته د ډوډۍ درک نشته پیسه نشته څاروي نشته څه به کومه ای بابا مې غواړي تا له هغه ما مونږ له دې ګډې چیلې سیراب کړې ما ورته الوې نو تا له د هغې دیاړي مزدوري درکوي ډېره ښه ده روان شو ورسره چې ورسره روان شو دا جینۍ مخکې ده موسی علیه السلام ورپسې دی فورا موسی علیه السلام پوه شو ورته یې ویې داسې کار وکړه ته د ما نه مخکې مه د ما نه وروسته ده ته چې ما نه مخکې دی ستا په دې خپو هوا لګي دا لوپټه ده پړونې دې لقۍ رالقۍ ستا د خپې ما ته ښکاري ته ما نه وروسته ده ما نه مخکې مه ده او زه به د نه مخکې شم چې په تا مې سترګې ونه لګېږي ګوره هغه پیغمبري آثار پکې پراته او ما ته د شان آواز راکوه ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته یا داسې داسې او جینۍ خو پوه شوه چې سړی خو طاقتمن هم دی ښه مضبوط او سړی خو حیاناک هم دی امانتګر هم دی چې ورسېد شعیب علیه السلام ته نو شعیب علیه السلام ته ټول تپوسونه وکړل وایه بچې د کوم ځای نه راغلی څوک یې او څنګه د علاقې ته راغلی ده ورته ټولې قصې خپلې وکړې چې دقسې زه د مصر د علاقې نه راغلی یم مضبوط ظالم بادشاه دی فرعون ماشومان به یې د بني اسرائیلو وجل زه چې کله پیدا شوم مور په صندوق کې واچولم صندوق یې بیا په دریای نیل کې وغورځوم هغه د فرعون محل ته ورسېده هغې اوچت کړمه هغوی لوی کړمه او بیا دقسې سړو جګړه کوله یو مې پکې باجه کړ زه به یې په خپله ژبه کې ووایم هلکه دا ګوره هغه نه دي ویلې ښه زه بعضې وخت یو ټکي ویم بیا ما ته یو څوک یو ځل ټلیفون وکړه وایي دا چا ویلي دي ما چې ته یو ځل د دې فرعون نوم اخیستی و مې فرعون ټیزن و یو شاګرد ټلیفون وکړه چې وي دا ټیزن لفظ په کوم کتاب کې دی مې دا زما کتاب کې
دا خو په قرآن او په حدیثو کې نشته، خو لکه د هغه چاته مونږ ټیزن وایو چې هغه بېعزته غوندې انساني ذلیله انساني، نو ما ته خپل الفاظ سره تعبیر وکړو. نو دا تعبیرات خلک کوي په خپل الفاظو کې، څه بده خبره نه ده. نو هغه فرعون نه راوتښتېدم. شعیب علیه السلام خو لاول هغه له تسلي ورکړه، ای بچې نجوت من القوم الظالمین، فکر مه کوه، بس د هغې نه خو خدای بچ کړی، هېڅ فکر چې ونه کړي. او داسې ته خدای بچ کړي چې دلته د هغه بادشاهي نه چلیږي، نه دلته د هغه بادشاهي شته، بلکل بې فکره اوسه، هېڅ غم چې ونه کړي. چې لږ مطمئن شو موسی علیه السلام چې د باباجي خو را باندې رحم راغی، د فرعون نه بچ شم. نو اقا جینۍ ورته څه وایي؟ وی بابا وی مزدور خو به نیسې که نه دې ګډو چیلوله، ځکه مونږ خو سرورو لوی شوي لویږو پیغلي کېږو، بیا خو مونږ ګډ چیلی نه شو سرولی. نو دا مزدور نیسه که نه. ان خیر من استاجرت القوي المنی امین، مضبوط هم دی پهلوان، مزدور کم یو پکار دی چې طاقتمنی مضبوطی کار کولی شي، ځان پسې خپې نه راکاږي. او دویم دا دی چې خیانت هم پکې نه، دکې امانتګریم ده. د نوکر دقه دوه بهترین صفات دي چې کم کار لدی اونې واغه کار کولی شي قوي، دا معنا. اوس هم چې یو سړی نوکری کې اخلي، نو چې کم کار لی ته مقرری چې په هغې د طاقت او قوت وي، او امین چې امانتګري، خیانت پکې نه. لکه زمونږ د پاکستان د خزانو والا څنګه امانتګر دي، ټول به جنت ته ځي که خیر انشاءالله. ولې؟ ځکه چې زمونږ ستاسو وینې زوې او ټکسونه او امانتونه یې سنبالې ښودي دي درله انشاءالله. ای های خدایه، چې یو قوم د سیلاب زدګانو پیسې خوري، یو مخلوق د هغې ماشومانو بچو وینې زوې خوري، یو مخلوق د هغې کونډو رونډو وینې زوې خوري. دا مخلوق به هم چغې وي خدای ته چې خدای ما وبخه، دا به هم جنت ته تلل غواړي. پنشن پسې خلک لاړ شي، پنشن پسې هغه خپل پنشن ولا بې رشوته نه میلاویږي. شپېته اویا کاله غریب تیر کړل په دا محکمه کې، په محکمه کې رښتیا ووایه ځای لاړ شي چې چا پنشن شپېته کاله پس دی ریټیر شوی دی، خپل پنشن پسې ځي، نو دله دغسې ورکوي. هلته ورشه پیل وړه، هغه دفتر کې چې کوم کې دی لوی شوی دی، هلته ورشه، هلته هغه بابوله، هلته هغه ته پیسې غواړي. بل مړه چې راځې نو ښې برابر یې رویت کړي. دا ولې؟ دا دم دا لوبه کړې ده په دغه کورسۍ چې دی ناست و، ریټیر شو، دم دا لوبې کړې دي. افسوس دی، ډېر افسوس. جاپان کې د تللی وم یا په ډېرو ملکونو کې ګرځېدلي، هلته چې د حکومت نه قرضه غواړي یا حکومت شی درکوي، کور کې په کمپیوټر کښېنه او ټک ټک نارې کوه، په کمپیوټر به د لار سره ځي. نه منډې شته او نه ترړې شته، سبا راشه او بله ورځ راشه، سبا راځه او بله ورځ راځه، او بیا وایي بله ورځ راځه، او بیا وایي بله ورځ راځه. توبه مې دی خدای ته. او ججانو سره د خدای تاریخ مه مقرره وه چې په هغې ظالمانو ور واوړي. نن وکیل نشته دی، نن جج صاحب په چوټی دی، نن خلک ډېر دی، بل ورځ تاریخ دی، میاشت پس بیا تاریخ دی، 2 میاشتې پس بیا تاریخ دی، 3 میاشتې پس بیا تاریخ دی. اوس جج صاحب بدل شو، بل به راځي، هغه به بیا تاریخ مقرروي. نو سړی مړ شي، نو نوسي ته یې فیصله ورسي. الله دې انصاف زمونږ په قوم کې او زمونږ په مشرانو کې پیدا کړي. نو ورته وي دا 2 صفتونه دي په دې هلک کې، طاقتمن هم دی، امانتګر دی، چې په لاره راتلم زه یې ځان نه رسته کړم، ما ته یې کتلم. موسی علیه السلام ورته ویې بچې یو کار وکړه، بس ما سره نوکر شه، یو لور به دله درکوم، ما سره وخت تیر که، 8 کاله وخت که دی ما سره تیر که، 8 سال ستا خوښه ده، ته خو نیټه شوه، خو که 10 دې پوره کړل نو ډېر زبردست کار به وکړې. دې 2 جنکو کې به یو دله درکوم، ما سره مزدوري کوه. موسی علیه السلام ورته ویې وشوه خبره، بس وی الله زمون په دې عمل باندې وکیل نگهبان دی، فیصله شو. حضرت موسی علیه السلام له خدای د شعیب علیه السلام غوندې پلار ورکړه. ګوره د رب فایدې ته ګوره. فرعون سره شو،
دا فرعون نه لال خدای دا ظالم نه خلاص کو شعیب علیہ السلام پیغمبر سره شو هغه ورته ډېر څیزونه موخی د هغه سره صحبت به م راشي د بل پیغمبر سره ځکه وروسته وله خدای پیغمبري ورکړي ښځه به م ورته میلاو شي ډوډۍ م میلاو شوه تیار کور م میلاو شو پلار م ورته میلاو شو او داسې پلار چې د شعیب علیه السلام پیغمبر غوندې پلار دا د دغه رکوټې ټکي برکت و چې لاس الله ته اوچت کو سې وې رب ای زما ربه تم چې کله محتاجه شي رښتیا وایي چې موږ محتاجه شو نو بغیر د الله نه زموږ حاجت بل څوک پوره کولی شي نه نو موږ به څه وایو موږ به دقه وایو چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ډېره زبردسته دعا ده ګنې پښتو کې وایه یا الله چې ته کوم خیر نازلې پروردګاره ته خو ستا د طرف نه خوا هر وخت خیر نازلېږي ربه زه ورته محتاج یم ګوره الله پوه شي چې د دې سړي خو دا عقیده ده او ایمان ده چې خیر زما په لاس کې دی الله پوه شي چې دا سړی خو ما قدرت والا مني الله پوه شي چې دا سړی خو محتاجه دی او ما ته خوله واضح کړې ده زما وروڼو په خدای قسم چې په انسان او بیا په مسلمان الله ډېر زیات خفه کېږي قسم مې راته وخوړ یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك هاي في أي صورة ما شاء ركبك اے بندہ پخپل سخی او پخپل مہربان رب ولی غرور کے کبر کے اگر رب چتے پیدا کرے او بیدل خشتخ کل شکل درکا خشتق دو قامت دل درکا او چې کوم شکل د الله خوښو تعالی درکو څلور بولي باندې ونه ګرځولې دکه د څاروي په شان دی د خر په شان د سپي په شان پیدا نه کړې ښکلې عقل او دماغ یې درکو نو ته ولې په دې رب دوکه کېږې چې ما نیوی نه شي او غلطې خبرې کې ګډې وړې خبرې کې نن دې پیسو خلک غولولې دي په دې سوشل میډیا ورچه وګورئ نن خدای پسې خلک خبرې کوي نن دغه رب څوک نه ماني چې دا ښکلې شکل یې ورکړی د غرب نه مني چې په دا سترګو کې د لیدو طاقت ورکړی ولې پیسې او د عیش و عشرت لیوني کړي دا خلک نو دا یو ټکي موسی علیه السلام اوی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر نو ګوره لومبی خدا چې کور میلاو شو مفتو کې میلاو شو پلار میلاو شو د شعیب علیه السلام په شکل کې خویندې میلاو شوې د شعیب علیه السلام د لونو په شکل کې مال دولت ورته میلاو شو کور میلاو شو د فرعون نه خدای بچ کو علما لیکي 8 سالې ورسره تیر کړل یا بعض علما وی 10 کالې تیر کړي دي چې کله پوره کړل نو اقا لور اقا جنیغه چې کوم ورپسې تلې وورې وستو اقا ورته په نکاح کړه او موسی علیه السلام شعیب علیہ السلام ته پتاو هغه ته پتاو چې د کړه پیغمبر آثار شتا بچي وای اوس خو دې 10 کاله تیر شو اوس خو بدن فرعون نبیره مور ملاقات لکه ضرور دی رور هارون علیہ السلام ستا څنګه خوښه ده وی بابا جی که دې خوښه د بلار شو ځان سره بیبي راواغشته هغه ولا ګډ چیلم ورکړي او بچي دنه یو امسا راواله ولی امسا ضرور وی چې چا سره ګډه چیلې وي په دې امسا ورته اونه څنګه اخکته کوي پانی مانی په خوري دا ډیره ضروری وي الله یو امسا راواغشته چې بچي دا کېده بل راوال ال تدریس الور پرتی دی بل راوال هغه کې خو د کوټه کې چې بل راواغشته بیا ما غلاس لرال بچي دا تمانه دی ویل چې دا کېده بل راواله هغه کې خو دا چې بل راغشته بیا ما غلاس لورله چې راغی زخه بس وی پرېدا دم دا وایوس دا الله تعالی مقرر کړی دا علما وی دا هغه امسا وا آدم علیه السلام لسیدونه د جنت نه راوړي یو پکې دا امسا وا او دا رو راتله خدای موسی علیه السلام لا ورکړ یو قول زما په خیال دی ساوی لیکلی او کدی خازن لیکلی چې کله را روان شو بیبي ور سره د ګډه چیلې ور سره دی نو کوه تور خواله را ورسېد دا د وادي سینا سر دی دقلته کې وادي تیه او وادي سینا شروع کېږي
بیبي ته دغلته ماشومانو د پیدا کېدو تکلیف پیدا شو. و شپه ده او د شپې نه علاوه نری نری څاڅکي هم شروع شو، باران هم شروع شو. څوک شته هم ورسره نه، یو دی د یوې بیبي ده او ګډه چیلی دی ورسره. یا خدای پاکه دا به څه کوم؟ دغه لار نیغه راغلې ده د بحر قلزم په غاړه باندې نیغه راغلې ده مصر ته. او ډېر لوی مزل دی صاحبه، زه تللی یم کوهي تور ته تقریبا 7 ګنټې یا 8 ګنټې فلین کوچ کې مونږ مزل کړی. ګاډي کې ښه سپیډ ګاډی او ښه اعلی نوې ګاډی دا بکسه فلین کوچ هغې کې تللی وم او صاحبه ښه نوې ګاډی اعلی او بهترین روډ دا ټول په وادي سینا کې تیر شوی دی. وادي تیح چې ورته ویلې کېږي. 7 ګنټې 8 ګنټې مزل دا به دې لګیا دی پیاده اوس کوي، راځي به مصر. دا د ګاډي 8 ګنټې پیاده خو دې ډېر شی جوړي. چې دغه کوهي تور ته دې راورسېدو دا بیبي ناجوړه شوه، بیماره شوه، د ماشومانو کیس دی. څوک شته هم نه، باران دی، یخنیره شپه هم ده. نو د مخامخ اور ولید، اور نو خو دته اور ښکاره شو. نو بیبي ته وی انی آنستو نارن لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدن. وی ته دلته کښېنه، دا اور چې بلیږي خو هسې نه بلیږي، څوک بی که نه، اور خو خیراتي داسې نه بلیږي. نو زه ورځمه نو ګورمه د اور خوا کې که څوک وي، څوک زنانه به وي، نارینه خامخا به څوک وي، نو ستا مدد به مو کي، دله به راولم. او دې وخت کې د اور ضرورت هم وي زنانه ته د ګرمۍ لپاره، نو تاله به یو شغله څه اور به هم درته راوړم. بیبي یې دلته پرېښوده او موسی علیه السلام لاړ. دغه علاقه لږه دغه ځای لږ اوچت دی، ده ورته تللی چې لاړ. هلته کې یو اونه ده او دا اور د هغه اونې په سر کې بلیږي او عجیبه اور دی، نه لوګي شته نه تو شته او ناشنا اور دی، په شنه اونه کې بلیږي او نه لاندې ایرې هم نشته چې ګنې ایرې را پرېوځي یا پاڼې ماڼې راوغورځېږي یا څانګو کې څه بل شي او لاندې راوغورځېږي، دا هېڅ هم نشته. نو دی حیران شو چې خدای دا خدای اوس پریشان دی د بیبي دپاره. نو دی یو شغله راواغېسته او هغه اور ته یې ونیوله، خو اور نه دی که او یو تجلی دی، یو نورانیت دی چې اور ته څنګه نیسي هغه ته اوچت شي، چې دی نور نیسي بیا اوچت شي. دا حیران دی چې خدای دا اور خو عجیبه دی، دا خو په دې اونه کې ګرځي، نه تو شته نه بل څه شته، زما شغلې نه اوچتېږي. دقې دوران کې ورته اواز وشو موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادي المقدس طوی. موسی زه غور نه یم، زه ستا رب یم. دغه یو تجلی و، موږ دا نه وایو چې دا الله په دې شکل و، عیاذا بالله. دا یو تجلی و، بس الله تعالی د خپل قدرت یو ظهور و. زه ستا رب یم او سپلی دی بس، او ته په کوم ځای کې دا ډېره مقدس ځای دی او طوی نوم دی. بس موسی علیه السلام فورا سپلی وایستلې او دا اواز چې اورېده که نه ورته الله ښیي چې ګورې دا اور زه نه یم، اخو مخامخ و اواز یې د هر طرف نه اورېده. علما لیکي کله به یې داسې کړې این انت یا رب، کله به یې داسې کړې این انت یا رب، کله به یې داسې کړې این انت یا رب. ربه ته کوم ځای یې؟ الله خو په یو مکان کې نه، الله خو زمونږ په شان وجود نه لري. د الله خو خپل یو ذات دی، نه مونږ ته صفت معلوم دی، نه مونږ ته کون حقیقت معلوم دی، هغه الله ته پته ده. خو الله به منو د خپلو صفتونو سره. بس رب العالمین ورته هلته وحی ورکړه، وی تعالی ما پیغمبري درکړه او زه داسې مهرباني وکړه فرعون ته ځان رسوه، ډیوټي مې درته ولګوله، هغه ته نصیحت مقرر کړه او بیا د سوال وکړه الله ماله خو د پیغمبري راکړه خو ماله ملګری پکار دی، فرعون نه خو ما سړی م وجلی دی او خو ډېر لوی ظالم بادشاه دی، زه به څه کوم ورسره. او د ده ژبه هم هغسې ګویایي پکې نه وه چې کوم پکار وه، نور فصیح دا نه چې فصاحت و بلاغت پکې نو، د پیغمبر ژبه فصیحه بلیغې، خو هغسې روانګي ماله یو ورور مانه هغه زمانه ډېر خشته تقریر کوي، زه هغسې تقریر نشم کولی کوم چې زما ورور هارون کوي. ویا مې هم در سره پیغمبر کړه. دا د چا برکت شو چې د الله سره ملاقات وشو او دا الله ورسره خبرې وکړې
او دا پیغمبری ولا ورکا پیغمبری ریڈوی منصب دے اور روری ورطا ہارون پیغمبر کو دا اقا یو رکوٹی ٹکی برکت تے کہ دا اللہ نے سوال کرو کہ ربی انی لما انزلت الی بن خیر فقیر، اللہ ستا خیر تا محتاج زمان ربا، دا یو رب ٹکی برکت تے. فرعون نبچ شو، شعیب علیہ السلام سره وخت تیر کو، بی بی ورته میلاو شوا، گڑی چیلے میلاو شوی، خپل وطن ته روان شو، پیغمبری میلاو شوا، رور پیغمبر شو، اللہ و سر خبر کئی رب العالمین. دا غونی لتریم ما سرانی سحمدم دزمکین لگو چتا دا تغالاقا مونگ چلارو اتفاق دو چی پاغ روز باندے منگ تا نوکرانو وی چی نن خو دا چھوٹی داو سبا نا او بل روز با ملاقات ستاسو دن انٹری کی گی نن بند ہے ولی وینن دا یہودیانو دا عبادت روز دا التدری عبادت گاہو رہی یو دا مسلمانانو جماعت تے او یو ورسرا دا عیسایانو گرجہ دا او یو دا یہودیانو عبادت خانہ دا وینن دا یہودیانو دا عبادت روز دا نن دا مسلمانانو ندا نو ما خدا دا با سکی گی دا با اتا گینٹے واپس زو بیا با بل روز رازو منگ سر خوروزم نشتا دے دا خوڑی را مشکل دا اگا منگ دے کہ ناسو یو بوڑا باباو اگا عربیہ کی ما تاوی ما دا خوڑی را گران را لکا بابا جی میں سر طریقہ نکی گی ما تاوی طریقہ در تا جوڑن دلتاو درے گی بابا را تاوی وی دا یو وفد را غلی دے دا ترکیان دی و دا چینا دی او دیل حکومت پرمیشن ورکڑ دی اجازت دوی تا میلاو دے تاسو چی دوی کا لذی دی که بمیانس کیو درے گیا زم وردن نکوم او چی پا دروازہ وردن نشو بیا سنشتا مونگ سالور کسان مونگی دیر خدا بچے اگا ٹیم دا بوی برابر شو اگی دا وی رازے نو مونگم پاگوی که وردن نشو پاگا دروازہ چی تیو کس پکی ابل تاوی دا خوی پکی ندی دا خوی بل شان بل سوک دی وی دکا ترکیانم پی جندلی کی گیو چینا والا خوخکارا پتہ لگی دا چیتی بیتی پوزی موزی نیولی خوخکارا معلومات نوی چی دا خو نا اگا دینا دا دی خو ما اگا باباوی غگ مکا پیو پاسے بس مونگ پکی ہوت دا یو گلے و پاگی گلے کے لانو التدوی فرضی دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام تصویرون جوڑ کردی فرضی او التا کے بیا یو کوئی دے پاگی دا شیشے سر پروت تے حلکہ میں دا کوئی کم دے وی دا اغا کوئی دے چی موسیٰ علیہ السلام لاللہ دا موجودے پتہ وردل توبہ پیدا کردی وی اغتے و بس کردی بیا یو گلے کے مخ کے لارو اغا اونا اسم پا اغا گلے کے والارا دیر عجیبہ دا کنا سلورنیم زر کالا تیر شدونا سلورنیم زر کالا اقا اونا اسم التا والارا دا او دا سی دا ما پا خیال پا شواروز کی با پی نیمہ گھنٹا نور لگی باقی پی نورم نہ لگی نور چی لگ غندے ووڑیو پوٹے غندے لگی بیاتی پناشی دکا پا بادے کے دن ندا چھت پہ برا کھولاو دے لگ غندے نور پہ دا سی نیمہ گھنٹا با پی لگی ادری پا و باقی پہ نہ لگی نو چی پا کم بوٹی نور نہ لگی خوچی گی سلورنیم زر کالو شو آغا اونا اقا سے والارا دا مون والا خوالا ورلو دا سی یو ڈیپا دا یو کیارے غندے پاگے کے والارا دا خلق لاندے وطا والاری لاسم والا وروڑی چی پانلو لے سانگی بدی او دا سی نرے سانگی راویزان دیری لکا دا رامبیل چامبیل پشان او عجیبہ کیفیتی مانی زحمت میں بچے چی کم آیتون دلتا رب العالمین پخپل لستی موسیٰ علیہ السلام تا یا موسیٰ انی انا ربک فخلعن علیک میں دا دے تلاوت زگماتا پخشتا آوازو اگر ترکیانو لخونا ربی ورطا نوال تلاوت ورطا او چینا والا مسلمانانو پکی اغیلم نورطا زانی زغمت چی تلاوت شروع کا غید دون خوندو کو چی طول خلق ورطا پا تماشا شو میں پخکل آوازو کا دا چا برکت شروع دا جا غورکوٹی ٹکی چی رب لفظ موسیٰ علیہ السلام استعمال کر رب لفظ اللہ دونا میرا بانش او لاندے دا غدین لاندے چی دا کم دے موسیٰ علیہ السلام بیا راغی نو بیا والا خدای پاک خدای لبچے مورکڑی اللہ والا پاسانا معشوم ورکڑی او بیا دا اغدین واپس رالل مصر تا او پا مصر کے بیا دا فرعون تے دعوت ورکا غوگدہ قصر چی دا بل وحبیرتو کما انشاءاللہ العزیز خو صرف پا دے میں تاسو پویولے چی اللہ نا سوال کوئے
لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. نو دا الله دا خپل نوم الله آیا مخکې کوي دا الله صفت دا نومونه دا الله صفتونه دي نو الله په خوشاليږي. روزي رسان ربا په دې خوشاليږي. بخون کی مهربان ربا، سخی ربا، حفاظت کون کی ربا. دا رب لفظ وسره لګ مرګري کوي دا وسره وای دا د خدای ډیرو قدرتونو ته اشارت ته نو الله خوشاليږي. الله به مو دعا قبول کړي ان شاء الله العزيز. جیلو کې د ګلدراز خور وفات شوی ده. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي، الله دې وبخي او الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي. ټول وارثانو الله صبر ورکړي. انارو باغ کې فیض الله کاکا وفات شو، ها الله دې وبخي او الله دې ټول وارثانو له صبر ورکړي. او قلا کې د کاشف خور وفات شوی ده، الله دې غم وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او بعض مرګرو خطونه دعا د پر لګري دي، الله تعالی دې ټول دعاګانې قبول کړي. دا جی ابراہیم جی صاحب بالکل زمون دوست مدینہ شریفہ کې پاتې کېږي. الله دې ول ډېر خیر ډېر خوشاله ورکړي. او دا زمون مرګري د جمع بدر خان هر ورځ راځي داغه نه سوخ پرخو علاقینا داغه یو ماشومه ده لوري ده او هسپتال کې داخله ده او ډېر داسې غریب په تکلیف کې ده. دعا وتو چې الله ولا روح صحت ورکړي، الله روح صحت ورکړي، الله شفا ولا ورکړي. اللهم اشفها شفاء عاجلا. یو جمعه قضا کوي که زه دلته یم او که دلته نه. خدا زمونږ یو څو ملګري دي، نجیب الله خان دی او قادر خان دی، بادر خان دی او زمونږ نجیب الله خان دی. دا زمونږ یو جمعه او امین صاحب دی، دا نه قضا کوي. که زه نه یم بیا هم راځي. خدا دا چې نن هغې غریبانان هغه مریض د تلي دي، دعا وکړه چې الله ولا روغ صحت ورکړي، الله شفا ورکړي. او یو ماشوم پیدا شوی چې الله هغه ماشوم نیک عمله او صالح دیندار لوي کړي. زموږ ملک صاحب دی رحمت ملک صاحب هغه ته هم دعا وکړي. یو بچی دی حافظ دی چې الله په ټولو بچو خوشحاله کړي. هغه سره هم څه ملګري راغلي، نور دوستان زموږ ډېر د پېښور یو ځای بل ځای نه راغلي مېلمانه. الله ټولو له د خیر او خوشحالو زندګي ورکړي. یا ربا یا ربا مونږ تا ته محتاج یو، الله زموږ دعاګانې قبول کړي. رب زموږ دعاګانې قبول کړي. رب مونږ د هر قسمه فتنو آفتونو امن کې وساتې. رب موسی علیه السلام له دې څومره خوشحالۍ ورکړي. او ټول چا چې دنه سوال کړی دی الله تا ته پې هېڅ کمې نه راځي او زمونږ پې خدایه ډېر بېکار کېږي. رب تا نه سوال کوو زمونږ بیمارانو له شفا ورکړي. خدای که اسپتالونو کې دي خدای زمونږ بیمارانو له شفا ورکړي. الله رب شفا ورکړي، رب شفا راکړي. الله چې څوک بیماران دي او الله سخت بیماران دي سیریس، الله تا کې طاقت ته تا غم جوړولی شي. خدای هغې له هم روغ صحت ورکړي. یا الله که څوک پریشان حال دي پریشانی په خوشحالو بدله کړي. د چا اولاد نی رب اولاد ولا ورکړي، د چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد ولا ورکړي. زموږ نجیب الله خان هم بیمار دی، یو دوره د غریب ما سورې د هسپتال کې هم تېرې کړې دي. دعا وکړه چې الله هغه هم روغ صحت ورکړي، الله ولا شفا ورکړي. زموږ امین دی هغه کور والا بیماره، دعا وکړه چې الله روغ صحت ولا ورکړي، الله شفا ورکړي. تاسو چې څومره دوستان راغلي الله چاته چې څه ضرورت دی او حاجت دی ضرورتونه او حاجتونه ولا الله پوره کړي، په خوشحالو ولا پریشانۍ بدله کړي. پروردګار کاروبار کې د چا کمزورتۍ الله کاروبار کې برکتونه پیدا کړي. یا الله تم د مخلوق د شر نه وساتې، الله د حاسدینو د حسد نه وساتې، الله د بغضیانو د بغضونو نه وساتې، الله د بد نظرو د بد نظرو نه وساتې، الله د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي. خدای څومره زنانه چې زمونږ اواز اوري، زمونږ بیانونه اوري او اسی وي او نیکانې زمونږ د دعاګانو تمې کوي. خدای ته د خیر او برکت او خوشحالو زندګۍ نصیب کړي. او الله زمونږ د جمعې د جمع چې څومره مقتدیان دي څومره دوستان دي، یا الله ته ترې راضي شي. الله د زړه مقاصد او حاجات یې پوره کړي او د هر قسمه پریشانونو یې په امن کې وساتي. څوک چې د مېلمنو خدمت کوي، د ګاډو د درېدو خدمت کوي، نور خدمت کوي، هغې له خدای د دواړو جهانو خیرونه د دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب وګرځولی کې برحمتک یا ارحم الراحمین.